السلام علیکم. د غاښونو خوځېدله، د غاښونو ګمت چې کوم دي او ری د هغې نه وینه راتلل، بلیډینګ کېدله یا هغې کې پړسوب راتلله، دغه حالت ته پایریا وایي. د پایریا علامات دا دي چې دې کې به غاښونه خوځي، غاښونه کمزوري شي، وری وپړسېږي، د ورو نه وینه راځي او ورسره د خولې نه ډېر زیاته بدبو راځي. او دا تکلیفونه صرف خولې پورې محدود نه وي، ځکه چې پایریا کې په خولې کې په ورو کې پیپ وشي یا زخم وشي، نو چې کله انسان خوراک کوي یا خوراک سره هغه پیپ یا ګندګي چې هغه معدې ته لاړه شي او بیا نور مسلې شروع شي، د معدې السر هم کېدی شي، معدې بدهضمي، اسیډیټي، نور مسایل ورسره پیدا شي. کوشش کوئ تاسو په وخت باندې علاج وکړئ. یو خو د غاښونو صفایي کوئ سهار ماښام. ټوت پیسټ چې استعمالوئ، هربل ټوت پیسټ استعمالوئ یا هربل چې کوم پاوډر راځي هغه استعمالوئ. یو خو هغې کې جله نه وي. عام ټوت پیسټ تاسو استعمالوئ نو خوله سیزي، ځکه چې خوله کې انفیکشن وي، زخم وي. هربل ټوت پیسټ چې تاسو استعمالوئ هغې کې به جله نه وي، سوځېدل نه وي او د هغې فایدې هم ډېرې زیاتې وي. نو هربل ټوت پیسټ استعمالوئ، سهار ماښام صفایي کوئ. بل د غاښونو ډاکټر ته لاړ شئ او صفایي وکړئ. چې په لارو کوڅو کې چې کوم ډاکټران ناست وي، ټیکنیشنز وي، اصل کې ډاکټران نه وي، هغې له مه ځئ. هغې کې دا نقصان خطره ده چې کله تاسو غاښونو صفایي کوئ نو هغې چې کوم اوزار وي هغې دومره ټرینډ نه وي، هغې دومره تجربه نه وي. هغه اوزار هغې الریډي یو مریض ته استعمال کړي وي، هغه مریض ته بیماري وي او هغه اوزار چې کوم تاسو ته هم استعمال کړي، هغه غاښونه ستاسو خوله کې هغه اوزار ووالی شي، نو هغه بیماري تاسو ته منتقل کېږي، ځکه چې صفایي سیسټم هغې سره صحیح نه وي. نو ښه نه ښه ډاکټر ته لاړ شئ چې کوم کوالیفاید ډاکټر وي، اهل ډاکټر وي، هغه باندې غاښونو صفایي وکړئ. زه تاسو ته دې باره کې څو مشورې در کوم او هومیوپیتھک دوايانې راته ښیم، تاسو دا استعمال کړئ. انشاءالله امید دی ستاسو په هغې ته ډېر زیات فرق وشي او تاسو به الله صحت درکړي. دوه هومیوپیتھک دوايانې دي، یو ته پلانټیګو وایي، یو ته سټافیسیګریا وایي. دا دواړه تاسو راواخلئ 30 طاقت کې یا 200 کې او دا تاسو استعمالوئ سهار غرمه ماښام 15 کترې یو ګوټو کې اچوئ. دا تاسو استعمال کړئ، انشاءالله تاسو به ډېر زیاته فایده وشي. غاښونو خوځېدله، د ورو پړسېدله یا دې نه بلیډینګ کېدل او مکمل د الله په فضل باندې ختم شي. بل دې لپاره یو ټوټکه ده چې د خاورۍ په تړ اوبو کې واچوئ، هغه لږ غوندې حل کړئ او هغه اوبو باندې تاسو غړغړې کوئ، خوله پرې صفا کوئ. نو انشاءالله سهار ماښام چې داسې کوئ هغې سره هم دغه جراثیم به مړه شي او دا مسله به انشاءالله بیا نور نه سیوا کېږي. داسې د نیم یو بوټی دی، هغې نه تاسو یو څانګه راکټ کړئ، راپرېږئ او هغې نه مسواک جوړ کړئ او هغه مسواک که تاسو کوئ. نو په نیم کې داسې اثرات دي چې هغه انفیکشن ختموي، هغه چې کوم څومره ګزک وي، زخمونه وي، هغه ټیک کوي. نو د نیم د ونې چې کوم مسواک دی هغه تاسو خامخا استعمالوئ. انشاءالله تاسو دا چې کوم طریقې د ټوټکي دا استعمال کړئ، ورسره د هومیوپیتھک دوايانې پلانټیګو او سټافیسیګریا دا استعمال کړئ او د صفایي خیال وساتئ. نو زما امید دی انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته فرق محسوس شي او د خولې د غاښونو مسلې، د ورو مسلې، د بلیډینګ، د خولې بدبو دا به انشاءالله ختمه شي. زما دا دعا د الله پاک د ټولو بیمارانو الله شفای کامله نصیب کړي. که دا ویډیو مو خوښ شي خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. زما چینل ډاکټر شبیر پښتو په یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ. الله حافظ.